یو د پیغمبر په کور کې پیدا شوی او تربیه شوی و طوفان غرق کړ. د نوح علیه السلام زوی، پلار پیغمبر خو اولاد یې بېلارې. بل بیا د فرعون د الله پاک د دښمن په کور کې تربیه شوی و پیغمبر ترې جوړ شو، موسی علیه السلام. مهمه دا نه ده چې ته چیرته اوسېږي، مهمه دا ده چې ته څنګه ژوند کوي او څنګه اوسېږي. مهمه پیل نه ده، مهمه پای ده. ډېر انسانان کافران وي خو په پای کې مسلمانان شي او الله پاکي جنت ته بیایي. د زموږ او ستاسې ډېری خلک چې په ځینو غربي ټولنو کې اوسېږي یا داسې هیوادونو کې اوسېږي چې هلته مسلمانان کم دي او کفري نړۍ یا کفري ټولنې، هلته ډېر زیات په تشویش د خپلو اولادونو د آیندې دپاره. یوه خبره په ډاډ باندې همیشه ورته فکر کوئ او د قاعدې په توګه ذهن کې ساتئ. ابراهیم علیه السلام الله پاک د یوه بت پرستې ټولنې او د یوه بت جوړونکي په کور کې پیدا کړ. یو انسانو خو الله پاک یو امت بللی دی. یو انسانو په یوه ځان یې د الله پاک په مرسته باندې ډېر کوشش وکړ چې خپله ټولنه، خپل حالات او هغه ځای کې چې دی اوسېږي ټول بدل کړي. اما خلک دومره په خپله طغیان او بت پرستۍ او ګمراهۍ کې اخته و چې دی حتی اور ته وغورځاوه. دی لاړو، د خپلې سیمې پرېښوده. اما په پای کې هغه د پیغمبرانو پلار ابوالانبیا نومیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه له نسله دی. یعقوب، اسحاق، یوسف علیه السلام او ګڼ نور پیغمبران د هغه په اولاده کې راځي. اسماعیل علیه السلام. که موږ او تاسې خپلو اولادونو اړیکه له الله پاک سره سمه کړو او همیشه خپل اولادونه داسې تربیه کړو چې تر هر څه ورته الله پاک او د هغه رسول صلی الله علیه وسلم او دین مهمي، نو پوه شئ چې د اولاد آینده به مو انشاءالله د دغو خلکو په شانې وي چې دا اوس مې درته یاد کړل. خو که موږ او تاسې یوازې د دنیا متاع خپل اولاد ته ورښیو، دنیایي چارې ورښیو او الله پاک سره اړیکه پیاوړې او قوي نه وي او الله پاک سره د دوی رابطه ټینګه نه کړو او الله پاک ورته مهم نه کړو په ژوند کې، بیا نو د دوی پای الله پوهېږي چې څه ډول به وي. که غواړې دغه تشویشونه د خپل اولاد د تربیې په اړه، د خپل اولاد د آیندې په اړه له ځانه لرې کړې، دوی ته دین ور زده کړه، الله پاک په ښه ډول باندې ور وپېژنه، بیا یې پرېږده د الله پاک کتاب او الله پاک به دوی ته صحیح لاره ور وښیي او د هدایت لار به ونیسي. ستا مسؤلیت به مدا شوی او ستا اولاد به هم یو ښه آینده ولري. دا ډېر لوی مسؤلیت دی، اسانه وعدې یې مه ګڼه. باور وکړه چې که ناغېړي پکې وکړې، نسل نسل ګناهونه به ستا په غاړه. اما که برعکس ته یو ښه نسل تربیه کړې، د نسلونو ګټه او ښېګڼې اجرونه به تا ته در رسېږي. لکه د خیر شبکه چې دې جوړه کړي، صدقې جاریه، نیک اولاد هم راځي. سلام علیکم.